منډې راغلي دي په څلورو بالونو لا هم د دغې ور دوه باله پاتې دي 18 منډې وروسته دی ترکې د غاټ شاټ وهلو هڅه او دلته وکټ کېدلی شي د مکاټي لپاره او میچ فیلډینګ ګیری ویلسن کیچ ترلاسه نه کړی شو او ژوند یو بل ژوند د نجیب ترکې لپاره 42 منډې چې نوموړي دغه اننګز په نیمه سلیزه او یا هم د افغانستان د بریا په موخه لوبولی وی تر پایه یقینا چې د نن لوبې هیرو شینواری و خو د دومره سیټ کېدو وروسته د یو عادي بالر په وړاندې دغسې شاټ بدقسمتي وه د شینواري چې بال چې څومره د دغې شاټ لپاره د بال سرعت مهم وي هغه مره سرعت او سپیډ په دغې بال کې نه و د شهزاد همدې کبله ټاپ ایچ شو او یوازې وکټ کیپر ته ورسېده وکټ کیپر هم دغه بال ترلاسه کړ نجیب زدران د ملګرتیا لپاره راښکته شو دا هم یو ټاپ هیټر دی دا به خپل ځان په لوبه باندې تاسو ته معرفي کړي او همیشه داسې کړي دي خپلواک د للمې کلي نه پیغام رالیږلی دی اجمل کمینټري مو په زړه پورې ده او د سولې پیغام راډیو نه اورو آباد اوسئ مننه نیمایي لوبډله افغانستان له لاسه ورکړې ده د 18 اوور 5 بال ترسره شو غاټ شاټ وهلو هڅه وکړه کریم جنت او په دې سره یوازې د یوې منډې چانس و میډ وکټ ته ولوباوه تر ډېره په هوا کې و بال هسې ښکارېده چې بال یا خو شپږیزه او یا هم کیچ شو خو دغه دواړه زیري نه وو نه هم بد زیری و او نه هم ښه زیری و چې شپږیزه شي او نه هم بد زیری و چې وکټ له لاسه ورکړي ځکه افغانستان سره نور د وکټ غورځېدو یا لاسه ورکولو ګنجایش نشته یوازې د 19 بالونو لوبه پاتې ده 32 منډو ته افغانستان اړتیا لري نجیب الله زدران د شهزاد وروستي بال ته چمتووالی نیسي هېڅ به نه پوهېږي چې څه وکړي په دغې بال باندې ډېر ښه شاټ ولوباوه چپ اړخ ښي اړخ ته نجیب الله زدران د یوې منډې لپاره او په سټرایک به وي نجیب الله زدران پاتې 18 بالونو ته افغانستان ته په پاتو 18 بالونو باندې 11 منډې په کار دي دغه ور کې وکټ افغانستان له لاسه ورکړه خو بیا هم شپږ منډې په دغه ور کې راغلي 11 منډې په 18 بالونو باندې په کار دي او افغانستان ته په کار دی چې زیات نه زیات خطر او چانس په همدغې 18 اوور کې واخلي ځکه که وکټ هم ځي نو راتلونکو لوبغاړو ته به د دې چانس او موقع وي چې یو څو بالونه ولوبوي زدران چمتو دی او په وړاندې به یې ظهور خان بالینګ کوي چې په لومړي اوور کې 10 منډې ورکړې وي لومړۍ لوبه کې ظهور خان یو شمېر دوستانو پیغامونه کړي دي چې ظهور خان فرست کلاس کرکټ بالکل کړی دی 10 فرست کلاس لوبې کړي دي پاکستان کې فیصل آباد لوبډلې لپاره لوبېدلی دی خو د لومړي ځل لپاره د عربي اماراتو لوبډلې لپاره لوبېږي ظهور خان تر 2014 کال پورې د پاکستان په کورني کرکټ کې لوبېدلی دی خو هلته یې ځای نه دی پیدا کړی او دا دی نن شپه د عربي اماراتو لپاره د نړیوال کرکټ لومړۍ نړیواله شل اوریزه لوبه کوي په وړاندې نجیب الله زدران 18 بالونه 11 منډې
د روانې لوبې تر ټولو حساسه اور. ظهور خان په وړاندې نجیب الله زدران غاټ شاټ وهلو هڅه وکړه خو یارکارلند بهترینه بالو یوازې د یوې منډې لپاره ولوباوه. زدران په سټرایک باندې راغی. کریم جنت سترګې هم پخې شوي دي. 11 بالون ته ودرېدلی دی. 8 منډې ترلاسه کړي دي. کپتان امجد جاوید هم ظهور خان ته ورغی. د دواړو افغانستان او اماراتو لپاره دغه اور ډېر زیات ارزښت لري. که یوه لوبډله لوبه ګټي او که لوبیلې هم دغه اورې پرېکړه کولی شي. خو افغانستان ته پکار دی چې په دغه اور کې نه لوبه وګټي او نه لوبه وبیلې. کوشش وکړي چې څومره کمېدلی شي هدف راتلونکو 2 اورونو ته راکم کړي. کریم جنت غټ شاټ وهلو هڅه وکړه خو دغه بال یې د بیټ لاندې رانشو وستلی او بېرته د بالر په لور باندې بال ولوبول شو. د کومې منډې چانس نه و. 14 باله او 13 منډې. تقریبا هر اور کې افغانستان ته نږدې 11 منډې پکار دي. د هر بال په ترسره کېدو سره پریشر زیاتیږي. په لوبغالي کې او له لوبغالي څخه بهر به زیات شمېر نندارچیان د دواړو لوبډلو نوکان خوري. ساساتي به وي چې څه به کېږي څه کېدونکي دي. یو ځل بیا بهترینه بال د ظهور خان لخوا یارکر بالو بیټ لاندې رانغی او نجیب الله زدران مجبوره شو تر څو کریم جنت ته ورشي. څه کول پکار دي او باید پرېکړه وکړي ځکه یوازې 15 باله لوبه او 13 منډې پکار دي. څلورم بال غټ شاټ وهلو هڅه کامیابه هم شو کریم جنت او بال د نندارچیانو په منځ کې د یوې غټې شپږیزې لپاره. انتظار اخر هم پای ته ورسېده. هاف سټمپ څخه بهر دغه بال او کریم جنت دغه بال د لانګ آف په لور باندې د 4 منډو لپاره ګزار کړ. 14 باله 40 منډې. 123 منډې لوړې شوې. ښکلی شاټ و. د پریشر په وخت کې یقیناً چې بهترینه شاټ. نه کېده او له همدې کبله پرېکړه وشو چې باید نور خپل نیچرل او طبیعي کرکټ وکړي چې پکې د نجیب الله زدران مشوره هم مهمه وه ځکه که نجیب ولاړ وی نو د همدغسې شاټ کوشش به یې کولی. ظهور چمتو دی یو ځل بیا او په دې سره بالر مجبوره شو تر څو 1 نه 2 نه 3 نه بلکې 15 وایډه وکړي. کافي غاټ وایډ بالو او له همدې کبله اضافه مفته منډه وه چې د افغانستان په جیب کې ورګزار کړه. 140 منډې ورسېدې. ظهور خان د پریشر لاندې 10 فرست کلاس لوبې کړې دي د پاکستان په کورني کرکټ کې. خو نن دلته د عربي اماراتو برخلیک ټاکي. په وړاندې نجیب الله او کریم 140 منډې. د 18 اوور 2 باله پاتې دي. افغانستان 23 منډو ته په 14 بالونو اړتیا لري. 15 وکټې هم په لاس کې لري. یو ځل بیا غټ شاټ
بال په هوا کې دی فیلډر د بال نیولو کوشش کوي دوه فیلډران بال پسې دی او د دواړو په منځ کې بال ډراپ شو نوی ژوند او تر ټولو مهمې ده چې دوه منډې کریم خوښ نه دی د خپل شاټ نه خو باید خوښ اوسي خوشحاله اوسي چې نه یوازې کیچ مس شو تر څنګ یې دوه مفتې منډې هم راغلې 126 منډې ورسېدې 21 منډو ته په 14 بالونو اړتیا ده په وروستي بال 4 او یا هم 6 په شودو کې غوړې دي شپاړسو منډو باندې لوبه کې کریم جنت یوه 6 یې بیټنګ کې شامله ده ظهور د خپل اور وروستیا بال کوي بیا د غټ شاټ وهلو هڅه کوي خو یوازې د یوې منډې چانس 12 باله 20 منډې په کار دي 18 اوره پای ته ورسېده او افغانستان د 15 لوبغاړو په سوځېدو 120 منډې لري پوره 20 منډې په کار دي 19 منډې د لوبې مساوي ته او 20 منډې افغانستان ته د یوې بلې بریا لپاره ویسټ انډیز ته د ماتې وروسته افغانستان په 20 اوریزه کرکټ کې ماته نه ده خوړلې او بهترینه لوبې کړې تېر کال په 20 اوریزه کرکټ کې سږکال یې هم ایرلنډ ته په سترې ماتې ښکلی پیل کړ 20 منډې په 12 بالونو کریم جنت او ورسره نجیب الله زدران په کریز ولاړ دي یو سل 20 منډې دي او په سټرایک باندې هم یو ځل بیا کریم جنت مشورې روانې دي په میدان کې د اماراتو لوبغاړو لخوا څه وکړي څه کیدی شي او محمد شهزاد چې د نننۍ سیالۍ اوپنرو 3 اورونه کړي 21 منډې ورکړي یوه وکټ یې ترلاسه کړې ده د بالینګ لپاره راوستل شو 19 اور به شهزاد کوي میډیم فاست بالر دی خلاصیه بالر دی او راوند د وکټ به راځي نجیب ترکې ته ډېر څه په دماغو کې ګرځي څه وکړي چې له دغې حالاتو عربي اماراتو لوبډله وباسي راوند د وکټ خلاصي کریم جنت ته بیا غټ شاټ وهلو هڅه بال په هوا کې دی او بال د یوې غټې شپږیزې لپاره له میدان څخه هم بهر بهترینه شاټ و خو لوبڅار وایي چې څلوریزه ده تر ډېره په هوا کې و داسې ښکارېده چې فیلډر د بال نیولو چانس درلوده خو بال په هوا کې و او د لوبڅار پرېکړه چې بال څلوریزه چپ اړخ ته دغه بال میډ وکټ ته پل کړ او په یو باونس باندې یو ټپکې سره بال د 4 منډو لپاره له باونډرۍ څخه بهر ښکلی پیل د 19 اور په لومړي بال باندې د کریم جنت لخوا 11 باله 14 منډې همدغه ور دی چې افغانستان ته یې ټارګټ کول هدف کول پکار دی ځکه د دې وروسته راشد او تر ټولو مهم ګلبدین نایب هغه لوبغاړي دي چې د نجیب زدران او کریم جنت وروسته د بیټینګ لپاره تیار ناست دي او که بالونه مس شي او بیا وکټ لاړه شي یقینا چې د هر یو بیټسمین لپاره به سخته وي نو که هدف ته رسېدل غواړي نجیب او کریم جنت باید دغه اور څخه چې څومره په کار وه هغه عمره ګټه پورته کړي او هیڅ یو بال باندې رحم ونه کړي د 19 اور دویم بال واید بال شو په دې سره 5 منډې بال د وکټ کیپر څخه د 4 منډو لپاره گزار شو
دا چې بال وایډ هم و نو 5 مفته منډې افغانستان ته لا هم 11 باله پاتې دي او افغانستان 11 منډو ته اړتیا لري. ښه فکر د کریم جنت لخوا پوه شو چې بال لیګ سایډ ته روان دی نو بال یې پرېښود هېڅ غرض یې ورسره ونه کړ. دغه سلو بال لیګ سایډ بال وکټ کیپر هم دوکه کړ. اوس 15 باله کوتې په غوړو کې د افغانستان ځکه هدف او د منډو او بالونو توپیر بیخي راکم شو. دویم بال باندې کریم جنت لاونډ فلور باندې یوه منډه ترلاسه کړه. لس منډې پکار دي تر څو افغانستان په روانه سیالۍ کې په 10 بالونو بریا ته ورسېږي. 130 د افغانستان منډې رسېدلې دي. دغه ورکې تر دې مهاله 10 منډې په 2 بالونو باندې ترلاسه شوي دي. تقریبا 11,000 نندارچیان د لوبې لیدلو لپاره لوبغالي ته راغلي دي. افغان لوبډلې یو ځل بیا بهترینه لوبه ننداره ته وړاندې کړه چې لومړی عربي امارت لوبډله د یو ښه پیل سره سره تر 140 منډو ایساره کړه او بیا یې په ځوابي لوبه کې تر دې مهاله 119 منډې جوړې کړې دي. 3 بالونه غټ شاټ وهلو هڅه بال په هوا کې دی. فیلډر د بال نیولو کوشش کوي او دې سره فیلډر بال ته ورسېده او بال د بورډر څخه بهر. بهترینه شاټ و. شپږ منډې وې د نجیب الله زدران لخوا. آف سټمپ څخه بهر و دغه بال. د دې دپاره چې بال ته ځان ورسوي ګزار هم شو نجیب الله زدران، خو بال یې د خپل بیټ لاندې راواسته او څومره ښکلی راواسته چې د ایکسټرا کور په لور باندې یو بهترینه شپږیزه ترلاسه کړه او یوازې یوه منډه افغانستان وروسته ځکه 5 بال وایډ ترسره شو. لوبه مساوي او یوازې یوه منډه بریا ته پکار ده. 140 منډې افغانستان جوړې کړې دي. یوې منډې ته اړتیا ده. د لوبې 19 اور 5 بال کېدونکی و خو وایډ ترسره شو. یو ځل بیا باید دغه بال دوام وکړي، ترسره شي باید دغه بال. یوازې یوه منډه افغانستان وروسته دی د بریا څخه تر څو په روانو سیالیو کې دویمه بریا ترلاسه کړي، سیمې فاینل ته لاره پیدا کړي او وروستۍ سیالۍ به د 5 په ورځ له نمیبیا کرکټ ملي لوبډلې سره ماسپښین 2:30 بجې ترسره کړي. 140 منډې جوړې شوې دي. د 19 اور 4 بالونه ترسره شوې دي. یوه منډه پکار ده تر څو افغانستان بریا ته ورسېږي او بل څوک نه بلکې د ګټې دغه شاټ به د نجیب الله زدران په برخه وي. بهترینه ورو د افغانستان لپاره. افغانستان چې په وروستي اور کې 20 منډې اړتیا لرله. په وروستي بال باندې نجیب الله زدران چې فل بالو یوه منډه ترلاسه کړه او په دې سره افغانستان په 15 ویکټو یو ځل بیا بریا ترلاسه کړه. عربي اماراتو ته یې په 15 ویکټو ماتې ورکړه او په روانو سیالیو کې دویمه بریا خپله کړه. ټولو کرکټ مینوالو ته د مبارک وي. افغانستان د اماراتو لخوا د 140 منډو هدف د 15 لوبغاړو په سیدو په 18.5 بالونو ترلاسه کړ او د آیرلینډ وروسته د عربي اماراتو کرکټ ملي لوبډله له ماتې سره مخ کړه. دا سر په سر 4مه بریا وه چې افغانستان د عربي اماراتو کرکټ ملي لوبډلې خلاف ترلاسه کړه.
افغانستان وکولی شول د اماراتو لخوا هدف په اسانۍ سره ترلاسه کړي. وروستیو شیبو کې ټینشن او ستونزې سوا شوې وې. په لومړیو کې هم افغانستان په 14 منډو کې 2 لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو افغانستان تر 114 منډو پورې یوازې 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو سمیع الله شینواري او نبي ساحل په تګ سره ستونزې زیاتې شوې وې. خو کریم جنت 22 منډې جوړې کړې، ورسره د 11 منډو ملګرتیا وکړه نجیب الله زدران. د هغې وړاندې نبي ساحل 11، سمیع الله شینواري بهترینه لوبه وکړه، 42 منډې جوړې کړې او اصغر ستانکزي هم نن 13 منډې جوړې کړې. نجیب ترکه یوازینی لوبغاړی و چې بغیر له کومې منډې وسوځېده او شهزاد هم افغانستان ته بهترینه پیل ورکړ. په 12 بالونو یې 3 په مټ 15 منډې جوړې کړې. په ټول انینګز کې د افغانستان لپاره 15 شپږیزې، خو د عربي اماراتو لوبډلې یوازې 1 شپږیزه د روحان مصطفی په بیټ باندې ترلاسه کړه او افغانستان وکولی شول په دغې بریا سره د روان جام سیمې فاینل ته لاره پیدا کړي. افغانستان به خپله وروستۍ لیګ لوبه د راتلونکې پنجشنبې په ورځ ماسپښین 2:30 بجې له نمیبیا کرکټ ملي لوبډلې سره ترسره کړي او دا به لومړی ځل وي چې افغانستان په کرکټ کې له نمیبیا سره نړیواله 20 اوریزه لوبه ترسره کوي. ټولو کرکټ مینهوالو ته د دغه بریا مبارک وي. دوستانو، وخت را سره دومره یاري نه کوي چې در سره پاتې شو، خو په دې هیله چې د لوبې ژوندی بهیر مو خوښ شوی وي او له لوبې مو خوند اخیستی وي. انشاءالله کوشش به کوو چې راتلونکې خپرونه کې هم له تاسو سره ملګري شو او تاسو ته د لوبې ښکلې کمینټري در وړاندې کړو. له ټولو دوستانو څخه مننه چې زمونږ